د ډیورن کرښې په اوږدو کې لا هم د امریکایي او روسي وسلو تور کاروبار په لویه کچه روان دی. دغه کاروبار څوک پر مخ وړي؟ د دغه کاروبار په اړه کره او بشپړ معلومات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. نن د جمعې ورځ او د 1404 لمریز کال د وري 15مه او د 2025 زیږدیز کال د اپریل 4مه نیټه ده. درنو لیدونکو ښه راغلاست. د یوې سویسي څیړنیزې ټولنې د یو تازه څیړنیز راپور پر بنسټ ډان ورځپاڼې خبر خپور کړی چې له پخواني شوروي ټلوالي او ناټو ځواکونو څخه د پاتې شوو وسلو تور کاروبار لا هم د افغانستان په ختیځ او ډیورن کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې په پراخه کچه روان دی. د ډان په راپور کې راغلي چې په قبایلي سیمو کې لا هم د وسلو په تورو بازارونو کې له افغانستان څخه قاچاق شوي روسي او امریکایي وسلې په لویه کچه پلورل کیږي. د سویس په پلازمینه جنیوا کې دغه راپور چې ډان ورځپاڼې راخیستی د سپوکو وسلو د څیړنیزې ټولنې لخوا خپور شوی او د اسلامي امارت تر واک لاندې په افغانستان کې د وسلو پر شتوالي راټول دی. دغه راپور له 2022 څخه تر 2024 زیږدیز کلونو پورې د ډیورن کرښې په دواړو غاړو کې له دغو بازارونو څخه د څیړنو پر بنسټ چمتو شوی او پکې موندل شوي چې له ولسواکۍ څخه پاتې شوي وسلې اوس پکې په قاچاقي توګه پلورل کیږي. که څه هم اسلامي امارت په تیرو 3 کلونو کې د ولسواکۍ د وسلو زیرمې تر خپل کنټرول لاندې راوستي او یادونه یې کړې چې د ټولیزو وګړو او ځاني سوداګرو لپاره د وسلو اخیستل بند کړي، خو بیا هم د وسلو قاچاق دوام لري. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.